څښتن طلا په نامه سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ او د سهار جامه مو پرتني موږ او تاسې په 11 ټولګي کې شپږم لوست ولوستل درس ششم صنف 11 را در درس گذشته یا در جلسه قبل با هم خواندیم چې د تشبیه د ویش په هکله و در مورد تقسیم بندی تشبیه بود. بیان که چه لومړنی کتاب لیکلی کی اولین کتاب را در قسمت بیان نوشته. تشبیه څه ته وایي؟ تشبیه به چی گفته میشه؟ تشبیه د طرفینو په لحاظ د ابتذال او ندرت په لحاظ همداسې د وجه شبه په لحاظ او د عاداتو په لحاظ کومې ډولونه لري، کدام اقسام را داره او دغه برخې کوم توپیرونه لري، چی تفاوت‌هایی را داره. دا مو ټول زده کړل، ای همه را ما یاد گرفتیم او کار مو کړل و کار کردیم. په شپږدېرشمه پاڼه کې در صفحه 36 یو لړ بیتونه دي، یک تعداد بیت ها هست چې راوړي دي او دی ویلي دي چې په دې کې مشبه، مشبه به، وجه شبه او د تشبیه عادت په نښه کړو چې ډیر زیات ساده دي، بسیار زیات ساده هستن چې دا هماغه د پنځم او شپږم درس تکرار بیتونه دي. بیت های تکرار درس پنجم و ششم هست چې کومه ستونزه نسته پکې. که چیرته بیا هم ستونزه لرئ نو کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ چې دغه بیت څه ډول کیږي، زه به تاسو ته هرومرو جواب در ولیږم، جواب را حتما برتان روان میکنم. نن راځو امروز میاییم او اووم لوست لولو درس هفتم صنف 11 را با هم کار میکنیم. اووم هفتم نشایی توکي، مواد نشایی. نشایی توکي څه دي، چی هستند؟ نشایی توکي د اسلام نظر څه ډول ده؟ از نظر دین اسلام چگونه هستند؟ نشایی توکي انسانان څه ډول کاروي، چگونه استفادهش میکنند؟ دغه نشایی توکي زموږ لپاره، زموږ د صحت لپاره څه ډول اغیزې لري او زموږ په صحت باندې څه ډول اغیزې لري؟ په دې هکله باندې موږ څه کوو؟ نن درس لولو. نو له تاسو نه غواړم چې په دقت سره درس وګورئ او درس زده کړئ. پښتو ژبې باندې به هم خبرې اترې ولرو، خبرې به زده کړو چې د نشهیي موادو په هکله موږ خپل ملګری که چېرته پښتو ژبه یې وي نو موږ د هغه دغه خبرې یا هم وکولی شو چې هغه قانع کړو چې دا کار یې غلط دی. نو پس ما یک قناعت را باید حاصل کنیم که مواد نشهیی چی هستند، یک مواد مضره‌ای هستند و اگر دوست ما زبان دری داشت یا زبان پشتو بتانیم که توسط از این درس خود را بفهمانیم و بعد امو دوست خود را بفهمانیم که مواد نشهیی استفادهش کار درسته نیست. د نشهیي توکو کارونه، استفاده مواد نشهیی د انسان بدن ته ډیر زیان رسوي، به بدن انسان زیات ضرر میرسانه. د نشهیي توکو لیږد رالږد او قاچاق. لیږد رالږد یعنی صادر کردن و وارد کردن مواد نشهیی و قاچاق کردنش دینی، ملی، اجتماعی او انسانی جرم و جنایت دی. جرم و جنایت انسانی، اجتماعی، ملی و دینی هست. خلکو ته زیان رسول، زیان رساندن به مردم له همدغه ځایه پیلیږي، از همینجا آغاز میشه یا هم شروع میشه. څوک چې پر نشهیي توکو اخته وي، کسی که بر مواد نشهیی مبتلا باشه، اخته وي، مبتلا باشه، خلک ورته په سپکه سترګه ګوري، مردم برایش به چشم حقارت میبینن. سپکه سترګه، چشم حقارت. د هوسا ژوند څښتن نه وي، صاحب زندگی آرام، هوسا آرام څښتن صاحب زندگی آرام نمی باشد. د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وي، بار دوش اجتماع و خانواده می باشد. نشهیی توکي ډول ډول دي. مواد نشهیی قسم قسم هستند، یعنی اقسام متفاوت دارند. په دې لوست کې به یې په اړه ځینې څرګندونې ولولو. در این درس در مورد بعضی از انواع مواد نشهیی بعضی از معلومات را و یا هم یادآوری های را خواندیم. پر نشه د اخته شخص د ژوند په اړه مو په ذهن کې څه درګرځي؟ در مورد زندگی شخص مبتلا به مواد نشهیی در ذهنتان چی میگرده که زندگیش چگونه خواهد بود، چگونه یک زندگی را خواهد داشت؟
شک نشته، شک نیست، در این شکی نیست چې څښتن تعالی هیچ شی خوشی نری پیدا کردی که خداوند متعال هیچ چیز را ناحق پیدا نکرده. خدا موگیو اما این ما هستیم، موگیو ما هستیم چې له هغوی ناسمه ګټه اخلو که از آنها استفاده نادرست میبریم، استفاده نادرست میکنیم. د نشه‌ای توکو کارول، استفاده مواد نشه‌ای بدن او روغتیا ته زیان رسوي، به بدن و به صحت ضرر میرساند او باید ځانونه ترې په کلکه وژغورو و باید خود را و بدن خود را به استقامت و به بسیار محکمی یعنی قاطعانه خود را باید چی کنیم؟ نجات بدیم. د نشه‌ای توکو په کارونې د بدن د کار او فعالیت ځواک کمزوری کیږي. با استفاده مواد نشه‌ای قدرت فعالیت و کار بدن ضعیف میشه، یعنی نمیتونیم که کار کنیم. پر نشه‌ای توکو روح د کسان نه د دنیا چاری په سمه توګه سمبالولی شي او نه د آخرت. کسانی که معتاد بر مواد نشه‌ای هستند نمیتونن امور دنیوی را و نه هم میتونن امور اخروی را درست پیش ببرن. توګه سمبالول یعنی به قسم درست پیش برده نمیتونن. نه خپل حقونه پیژنی، نه حق خود را میشناسن او نه هم د نور و نه هم حق دیگران را میشناسن. دغه وګړي په ټولنه کې د خپلوۍ او دوستۍ اړیکې هم په مناسبه توګه پاللی او ساتلی نشي. این مردم که هستند در اجتماع امی روابط دوستی و خویشاوندی را خپلوی یعنی خویشاوندی را به قسم درست پرورش داده و نگهداری نمیتوانند. پرورش هم داده نمیتونن و نگهداری کرده نمیتونن. که به ظاهر وګورو، اگر ظاهرا ببینیم د بنګو بوټی ډیر ښکلی بوټی دی. بوټی بنګ بسیار بوټی قشنگ است، یعنی زیبا هست. خدا ښکلی ماران په باطن او د ننه کې له زهرو ډک دي، اما این مارهای زیبا در باطن و در داخل خود یعنی در باطنشان در داخلشان از زهر پر هستند، ډک یعنی پر. تنکی او خسته ځوانان بدرنگوی، جوانان زیبا و قشنگ را بدرنگ می سازند او د ځوانۍ د ښایست او د ښکلا د بهار گلونه یې مړاوي کوي و گلهای بهاری زیباییشان را، گلهای زیبای جوانیشان را پژمرده می سازند، رژوی پژمرده می سازند، مړاوي کوي، پژمرده می سازند او له خاورو سره یې خاوري کوي و با خاک یکسان می سازند، با خاک می سازند. نشه‌ای توکي ډیر ډولونه لري. مواد نشه‌ای اقسام زیادی دارد. همداسې استعمال او کارونه هم ډولونه لري. همینطور استفاده و کاربردش هم یا استعمالش هم اقسام زیادی دارد، یعنی به گونه‌های متفاوت استفاده می شود. یو ډول هغه نشه‌ای توکي دي، یک نوع او مواد نشه‌ای هست چې د سیګریټ، چلم، نیچه او نورو ډولونو په دود استعمالیږي که به قسم سیگرت، چلم، نیچه و اقسام دیگر استفاده میشه. پدود در اینجا به گونه معنا میته، به رسم و رواج معنا نمیته. یو له دې توکو څخه تنباکو دی. یکی از این مواد تنباکو هسته چې د دې ټولو بدو عملونو په سر کې راځي که در سر یا در صدر جدول این تمام اعمال بد می، یعنی اولین کار اونمو چی هسته؟ تنباکو هسته. جوانان لومړی ځل تنباکو لوګی کوي. جوانان برای بار اول تنباکو را چی میکنن؟ دود میکنن. نسوار اچوی، نسوار مندازن. چلم یا سیگرت څکوي، چلم یا سیگرت میکشن. ورو د تنباکو چلم یې د چرسو په چلم او سیگرت یې په سیگرتی بدلیږي. آهسته آهسته ورو آهسته چلم تنباکوشان به چلم چرس و سیگرتشان به سیگرتی تبدیل میشه. همداسې ځینې تریاک خپلوي. همین قسم بعضی ها تریاک از خود میسازن، یعنی تریاک میکشن او هیروین ته ځان رسوي و به هیروین خود میرسانند. په دې ډول د بدو اعتیادو لړۍ له تنباکو څخه پیلیږي. به همین خاطر یا به همین قسم اعتیاد بر اعمال بد یا اعتیاد امی
سلسله اعتیاد بعد از تنباکو چی میشه؟ آغاز میشه. د تنباکو لوگی معده کمزوری کوي. خود لوگی دود تنباکو معده را ضعیف میسازه، د التهاب سبب گرزی، سبب التهابش یا میکروبی شدنش میشه. اشتها کموی، اشتها را کم میسازه. جگر خرابوی، جگر خراب میسازه. عصبی نظام کی سستی و کمزوری راولی، در سیستم عصبی سستی و ضعیفی میاره او نور راز ناروغی و زمینه برابروی و به امراض گوناگون دیگر زمینه را برابر میسازه. په همدې ډول چرس هم یو زیان رسونکی نشه‌ای توکی دی. به همین قسم چرس هم یکی از مواد زیان رسان هست، یعنی مواد مضره هستند. بل هغه نشه‌ای توکی دی چې د خولې له لارې استعمالیږي. نشه دیگر که هستند یا مواد نشه‌ای دیگری که هستند از راه دهن استفاده میشن، لکه مانند تریاک، بنگ، شراب چې تر هر څه د مخه د معدې او بیا د بدن د نورو غړو د ناروغیو سبب ګرځي که از هر چی اولتر یا قبل از هر چیز سبب خرابی معده و بعدا سبب خرابی اعضای دیگر بدن می شود. دریم هغه نشه‌ای توکی دی. سوم آن درجه مواد نشه‌ای هستند یا آن مواد نشه‌ای هستند چې د پیچکاری له لارې وجود ته داخلي که از راه پیچکاری به وجود داخل میشن. دا ډول نشه‌ای توکی د انسان د پوستکي، وینې او اعصابو او د زړه ناروغی د انتقال لوی عامل ګرځي. این مواد نشه‌ای که از راه پیچکاری میشه سبب انتقال مریضی های قلبی، عصبی، خون و سبب امراض پوستی می شود. څلورم هغه نشه‌ای توکی دی. چهارم آن مواد نشه‌ای هستند چې د پزې له لارې استعمالی که از راه بینی استفاده میشن. پزی بینی لکه د پزی نسوار او نور مانند نسوار بینی و غیره چې د پزی د سوری کېدو او د دماغو د نازکو رګونو د بندېدو په سبب د انسان در مړینې لامل ګرځي که به سبب سوراخ شدن بینی و یا هم سبب بندش یا هم کفیدن رگ‌های نازک دماغی یا رگ‌های باریک دماغی سبب مرگ انسان میشد. مړینی مرگ. تاسو ته به جوته شوی به شما ای آشکار شده باشه. جوته یعنی آشکار، معلوم به شما ای معلوم شده باشه که چی نشهیان په نشه‌ای توکو روږدي کسان کوښښ کوي که آدم‌های نشه‌ای و یا هم آدم‌های معتاد که به این مواد معتاد هستند کوشش میکنن د خلکو کور او کلی څخه لري ووسی، از بین مردم، خانه، قریه دور باشند. لري ووسی یعنی که دور باشند. دوی د کار کولو توان له لاسه ورکوي. اینها توان کار کردن را دیگه از دست میدن. غلاوی کوي، دزدی میکنن. غلاوی یعنی دزدی میکنن. دروغ وای، دروغ میگن او د نشه‌ای توکو لپاره ډول جنایتونو ته لاس اچوي و برای مواد نشه‌ای به جنایت‌های گوناگون دست میندازن، یعنی که جنایت میکنن تا که مواد نشه‌ای را به دست بیارن. په پورتنیو اعمالو د خپل کورنۍ، دوستانو او ټولنې په وړاندې باور و اعتبار له لاسه ورکوي. با داشتن اعمال بالایی مو اعتماد و باور خود را در مقابل اجتماع، دوستها و خانواده از دست میدهند. په ژوند کې سپک، بی‌وقار او رټلی وي. در زندگی حقیر، بی‌وقار و سرزنش شده می باشند. رټلی یعنی سرزنش شده. د دې لپاره چې ځان مو له پورتنیو ناروغیو او ناوړه پیښو څخه ژغورلی وي، برای اینکه خود را از مریضی های بالایی و از حوادث نادرست و خراب نجات داده باشیم، باید د ټولو نشه‌ای توکو له کارونې څخه په کلکه ډډه وکړو. باید از استفاده مواد نشه‌ای به استقامت یا به بسیار قاطعانه، کلکه یعنی قاطعانه جلوگیری کنیم. ډډه وکړو یعنی جلوگیری کنیم. د دغو توکو په زیانونو خلک وپوهوو، به اسرار این مواد مردم را بفهمانیم چې له استعمال او کار
کارولو یې او یا هم د استعمال او کار او کاروبار یې څخه ځان وژغوري که از استفادهش و کاروبارش خود چی کنن؟ نجات بدن، ځان وژغوري خود نجات بدن. کوم کسان چې او افرادی که پری روح دیدی بالایش معتاد هستند ده هغوی د خلاصون لپاره د هر اړخیزی ممکنی هلی ځلی وشي. برای خلاص شدن آنها کوشش های ممکنه همه جانبه شود، یعنی که همه کوشش هایی که ممکن است برای از اینا کارها شود. د خیر په دغه کار به مو دنیوی او اخروی نیکمرغی په برخه شي. با انجام این کار خیر برای ما خوشبختی دنیا و آخرت نصیب میشه او موږ به د نشې له آفت او زیان څخه د ژغورلو ټولنې خاوندان شو و ما صاحب اجتماع نجات یافته شده از زیان و آفت مواد نشئی میشیم. یعنی صاحب اجتماعی میشیم که در اونجا دیگه مواد نشئی نیست، دیگه اونجا به نام مواد به نام معتاد کسی نیست. ده متن لردیز خلاصه متن د نشئی توکو کارول استفاده مواد نشئی د انسان پر روغتیا، صحت او ژوند باندې ناوړه اغیز لري، تاثیر خراب دارد. په نشئی توکو روح دی کسان افراد معتاد بالای مواد نشئی د خپل کورنۍ او ټولنې د اوږو باردوش اجتماع و خانواده خود می باشند. نشئیان د کار کولو توان ندارند. د خپل نشئی توکو د لاسته راوړلو لپاره برای به دست آوردن مواد نشئی خود ناوړه اعمالو ته مخه کوي، یعنی رو میکنن به اعمال زشت رو میکنن. ژوندی سپک، بی‌وقار او رټلوي زندگیشان حقیرآمیز، تحقیرآمیز، بی‌وقار یعنی بی عزت او رټلوي و سرزنش شده می باشد. هر څوک ورنکره کوي، هر کس ازش نفرت میکنه. دا زموږ د تحصیل وستی بود درس ما شما چی فعالیتونو که در بخش فعالیت ها تست دلته ځینی سوالونه سوی دلته اسنه ځینی سوالونه سوی، بعضی از سوالات پیش شما شده چی تست بدغو پختونو تا بیا جواب رو که به این سوالات باز شما جواب بتین یا هم پاسخ بتین. هم دستی رازو همی طور میاییم در ادامه بعد از فعالیت ها یک بخش داریم به نام نشئی توکو زیانون اضرار مواد نشئی. ما مواد نشئی رو شناختیم، بعضی اضرارش هم فهمیدیم، ولی اینجا به گونه واضح و آشکار برمورده که اضرارش چیست. نشئی توکو زیانون اضرار مواد نشئی یا ضررهای مواد نشئی. د اسلام پاک دین نشئی توکی ناروا گنی، ناروا میشماره دین اسلام مواد نشئی را، ځکه چې د انسان روغتیا ته خورا زیات زیانونه رسوي، به خاطر که برای صحت انسان بسیار زیاد ضرر میرسانه او انسانی ټولنه له تباهی سره مخامخ کوي و اجتماع انسانی را با تباهی روبرو میسازد. روح دی کسان په کورنۍ او ټولنه کې هیڅ قدر او ارزښت نلري. انسانهایی که معتاد باشند در جامعه و اجتماع هیچ ارزش ندارند او له ټولنې څخه جلا شوی وی و از اجتماع جدا می باشند. د نشئی توکو استعمال خورا زیات ځانی، روحی، ټولنیز، اقتصادي او اخروی زیانونه لري. استفاده مواد نشئی ضررهای بسیار زیاد جانی، روحی، اجتماعی، اقتصادی و اخروی دارند چې موږ یې ځینو زیانونو ته په لاندې ډول ګوته نیسو که ما به بعض اضرارش به گونه ذیل اشاره میکنیم. درست است؟ لومړی اول د بدن د دفاعی سیستم کمزوری کوي. سیستم دفاعی بدن را ضعیف می سازه. د مرکزی اعصاب و د سیستم فعالیت کمزوری کوي. فعالیت سیستم اعصاب مرکزی را چی میکنه؟ ضعیف می سازه. د زړه ټکان زیاتوي. تکان قلبی را زیاد می سازه، یعنی تکان قلبی را چی میکنه؟ زیاد میکنه. د ستونی او سږو سرطان پیدا کوي. سرطان گلو و شش پیدا میکنه. سرطان گلو و شش پیدا میکنه. د باصره، شامعه او ذائقه حسونه کمزوری کوي. حس باصره یعنی دیدن، شامعه یعنی که همو حس
مزه و ذائقه را چی میکنه؟ ضعیف میسازه. درست است که ما چیزی را بوی نمیتونیم، چیزی را یعنی که دیده نمیتونیم، چشمای ما را چی میکنه؟ ضعیف میسازه و ذائقه ما را مثلا ترشی و نمکی و شیرینی را زیاد باز حس کرده نمیتونیم. وینی فشار زیاتوی، فشار خون را زیاد میسازه. وینی کلسترول زیاتوی، کلسترول خون را زیاد میسازه. د زړه د ناڅاپي دریدل یعنی سکته لامل ګرځي، سبب سکته قلبی یا هم سبب استاد شدن ناگهانی قلب میشه. په معتاد سړی کې لټي او کمزورتیا رامنځته کوي. در شخص معتاد ضعیفی و تنبلی زیاد میسازه. په تنفسی سیستم کې ګډوډي رامنځته کوي. در سیستم تنفسی ګډوډی رو به وجود میاره، یعنی زیاد اخو تخ میکنه، یعنی زیاد مثلا سلفه میکنه، یک رقم صدای بسیار اذیت کننده از گلونش بیرون میشه که او باعث گدودی سیستم تنفسی میشه. روحی گدودی های روحی، ستړیا، خستگی، پریشانی، گوختوب یعنی گوشه‌نشینی، به ځان باندې نه اعتماد نداشتن بالای خود، نهیلی، ناامیدی راوالی میارد. این تمام گپا که هست، این تمام ضررها که هست از خاطر مواد نشه است. در صنف نهم هم یا در صنف هشتم هم ما ویدیویی را داریم که در یک درس در مواد نشه یا د سیگرت زیانونه تحت عنوان اضرار سیگرت ما داریم که انسان یا جوانی که در اول سیگرت میکشه حس میکنه بسیار کار خوب میکنه، از لحاظ روانشناسی به خود میباله، په ځان باندې ویاړ کوي چې زه دا ډیر ښایسته کار کوم، یو زه یم او یو نشه ده. یعنی دا ډیر ځان ورته ښه ښکاري، خودش برش خوب معلوم میشه که او چیه کار میکنم، په داسې حال کې چې در حالی که هیچ کار نده، هیچ کار خوبی نیست او ډیر بد برخلیک لري و یک سرنوشت بسیار بده داره. نو موږ باید له نشهیي توکو څخه ځانونه وژغورو، خود را باید نجات بدیم. دا زموږ لوست ای بود درس ما و شما چې تاسې حتما زده کړی ده. که چېرته تاسې کومه خبره لري، اگر شما کدام حرف دارید، کوم نصیحت لري یا هم کوم وړاندیز لري خپلو ملګرو ته، خپلو روږدي ملګرو ته، نو کولی شئ په کامنت کې له ما سره شریک کړئ. اگر حرفی دارین، سخنی دارین، میشه که در بخش کامنت با ما چی کنین؟ شریک بسازین. تر بیا چې زه راځم نوی لوست وړاندې کوم، تاسو په پاک څښتن تعالی سپارم. الله مو